د هغو ځان به څنګه رب العالمین لاسونه نه ماتوي، څنګه به د خوله رب العالمین نه ګونګی کوي چې هغه راپاڅېږي او په مور پلار باندې ګزارونه کوي او مور پلار ته دومره تیزې خبرې کوي، سپکې سپکې خبرې ولله کوي، ته به وایې چې ګویا کې دا مور پلار ده زېږولي دي. انسانه والله العظیم که ته جنت بوی هم وګورې، ځکه رب العالمین مونږ ته قرآن کریم کې فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، و د مور پلار په مخ کې د اوف کلمه هم استعمالوه، که چیرې د اوف د کلمې نه بله کلمه هم ټیټه وه هغه رب العالمین مونږ ته قرآن کریم کې ذکر کړې وه، خو نشته همدغه د اوف کلمه مونږ ته بسنه کوي چې مونږ باید مور پلار ته استعمال نه کړو. محمد عربي صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغلی وایي د الله رسوله په ما باندې ډېر حق د چا دی چې زه دغه احترام وکړم او زه حقدار جوړ شم. هغه ورته ویل چې ستا مور ده، په دویم ځل بیا ورته ویل چې ستا مور ده، په درېیم ځل بیا ورته ویل چې ستا مور ده، په څلورم ځل ورله پلار یاد کړو. نو مور پلار په موږ باندې څومره حقوق لري. زموږ اکثره ځوانان په همدې فتنه کې راګیر کړی شوي دي چې مور پلار ته دومره تیزې تیزې او سپکې خبرې ولله کوي، ته به وایې چې دا مور پلار ده زېږولي دي. انسانه که ته دا کارونه کوي والله العظیم که د جنت بوی هم وګورې، مور پلار لپاره ته دعاګانې غواړه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. د مور پلار له داسې دعاګانې غواړه چې یا الله زه چې ماشوم ما زما پالنه د مور پلار کولی، الله دا اوس بوډاګان شوي دي، الله د دوی حفاظت ته وکړه، الله داسې حفاظت ته وکړه لکه څنګه چې زما یې ماشومتوب کې کولو. نو انسانه ته به هغه ټیم کې د جنت والا جوړ شي او تا باندې رب العالمین یو خصوصي رحم وکړي په کوم ټیم کې چې تا د مور پلار احترام وکړو. نو هیله ده زما دا پیغام ته ټولو مسلمانانو پورې ورسوئ چې د مور پلار ډېر زیات احترام وکړي تر څو پورې د جنت والا جوړ شي او محمد عربي صلی الله علیه وسلم هم ترنه راضي شي، رب العالمین ولنه هم راضي شي، مور پلار ترنه هم راضي شي. نو ان شاء الله العزیز ټول به د رب العالمین د رضا دپاره د مور پلار خدمت کوو که نه ان شاء الله العزیز.